بسم الله الرحمن الرحیم. دلته یو جدول لرو. په دې جدول کې پروډکټ، کوانټیټي، پرایس. پروډکټ کې لپټاپ، موبایل، پن ډرایو، ماوس، کیبورډ، هیډفونز، ټیبل، چارجر. د دې هر یو مقابل کې تعداد لیکل شوی دی. سل، 150، 200، 150 همداسې تر اخره پورې د چارجر تعداد 200 دی. د هغه په مقابل کې قیمت لیکل شوی دی، یعنې د هر لپټاپ قیمت چې ده 45,000 ده، د هر موبایل قیمت 20,000 ده، د هر پن ډرایو 900 ده. همداسې تر اخره پورې د هر تولید یا محصول قیمت لیکل شوی دی. اوس موږ ته یو نوی لیست راکول شوی دی. په دې نوي لیست کې قیمتونو یو څه تغیر کړی دی. د مثال په ډول په مخکینی قیمت کې لپټاپ 45,000 و، اوس 48,000 دی. پن ډرایو 900 و، اوس 600 قیمت راکول شوی دی. هیډفونز مخکې 500 او اوسنی قیمت یې 400 دی. چارجر مخکې 220 او اوسنی هغه 180 دی. له موږ څخه غوښتل شوي دي چې دغه نوي قیمتونه و دې لیست ته اضافه کړو، یعنې دا خپل لیست باید اپډیټ کړو. که اوس راولاړېږو او هر یو جلا جلا اپډیټ کوو، کیدای شي ډېر وخت ونیسي، چې دا خپله د وخت ضایع ده. که څه هم دا لیست ډېر کوچنی دی، خو کیدای شي یو وخت د ډېر اوږد لیست سره مخامخ سو. څه به کوو؟ اسانه طریقه دغه ده چې دا نوی لیست انتخاب کړو، کنټرول سی ووهو او بیا ولاړ سو مخکینی لیست انتخاب کړو، رایټ کلیک وکړو. لیست چې انتخاب سو رایټ کلیک کوو او بیا پیسټ اسپیشل انتخابو. له پیسټ اسپیشل کړکۍ څخه اسکیپ بلانکس انتخابو او اوکې ووهو. اوس تاسو ګورئ چې لپټاپ قیمت مخکې 45,000 اوس 48,000 سو، یعنې دغه نوی قیمت دلته اپډیټ سو. همداسې د پن ډرایو، هیډفونز او چارجر قیمتونه.